د هلمند والي الحاج مولوي امان الدین منصور د ولایت مقام مېلمستون کې له ګڼ شمېر علماء کرامو د امارتي ادارو مسؤلینو او قومي مشرانو سره په جلا جلا توګه وکتل. په دغو کتنو کې علماء کرامو، مسؤلینو او قومي مشرانو د خپلو سیمو او اړوندو ادارو ستونزې، اړتیاوې او بېلابېل مهم موضوعات د هلمند والي سره شریک کړل. همداراز هغوی د ولس د خدمت، د عامه ستونزو د حل، د همغږۍ د پیاوړتیا او د لا غوره اداري خدمتونو د وړاندې کولو په اړه خپل نظرونه او وړاندیزونه وړاندې کړه. د ولایت مقام مطبوعاتي دفتر څخه په رالیږل شوي خبر کې ویل شوي چې هلمند والي ښاغلي منصور د ټولو راغلو میلمنو خبرې په دقت واورېدې او ډاډ یې ورکړ چې د مطرح شویو ستونزو د حل، د خلکو د مشروع غوښتنو د پوره کولو او د اړوندو چارو د تعقیب لپاره به لازمي همکاري او عملي اقدامات ترسره شي. نوموړي همدارنګه د علماء کرامو، مسؤلینو او قومي مشرانو رول د ټولنې د یووالي، ثبات او د ولس او حکومت ترمنځ د همغږۍ په پیاوړتیا کې مهم وباله او له هغوی وغوښتل چې د خلکو د ستونزو په حل کې د اسلامي او ملي ارزښتونو په ساتنه او د ټولنیز یووالي په ټینګښت کې خپلې هڅې لا ګړندۍ کړي. د غونډې په پای کې علماء کرامو، مسؤلینو او قومي مشرانو د هلمند والي څخه د وخت ورکولو او د دوی د ستونزو د اورېدلو له امله مننه وکړه او د اسلامي نظام د پیاوړتیا، د ولس د خدمت او د متقابلې همکارۍ پر دوام یې ټینګار وکړ.